د عربو زنانه او نارینه ولې دومره مضبوط دي؟ خاوند یې ورسره په یو شپه کې 15 ځل کوروالی هم وکړي نو بیا هم هغوی دا برداشت کوي، خو د هغوی دا طاقت نه ختمیږي. نو د دې نقصې راز تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم. هغې کومه نقصه او کوم شیان کاروي په دې ویډیو کې را سره تر اخره وګورئ. او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د عربو نارینه‌و زنانه ډېرې مضبوطې دي او نارینه یې په یو شپه کې 15 ځل کوروالی کوي او ښځینه یې هم 15 ځل کوروالی کوي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ خلک یو ځل ښځې سره کوروالی وکړي نو دویم ځل لپاره املا ماتوي او ښځې هم بیا ځل کوروالی ته زړه نه کیږي چې د ټولو نه غټه وجه یې لاس نه کار اخیستل یا د جسم کمزوري ده. نو عرب نارینه د دې نقصې څخه کار اخلي او په دې سره 4 او 15 ځل کوروالی کوي او ښځې هم همدغسې 4 او 15 ځل کوروالی کوي او دواړه له کوروالي څخه خوند اخلي او دوی په جسم کې هیڅ تغییر نه راځي. دوستانو هغې داسې کار کوي، دوی د ناششتې سوپ جوړ کړي او دې کې بینګړی واچوي. دوستانو که تاسو خیال کړئ چې تاسو بینګړی کټ کړئ، د بینګړیو په منځ کې څلیغ دي. دا هغه څلیغ دي چې کوم د انسان په منې جوړولو کې ډېر مهم کار کوي. کوم کسان چې په سوپ کې بینګړی اچوي نو د دې سبزۍ سوپ خوري نو د هغې به دا مسله هېڅکله هم نه راځي او په یو شپه کې به 4-15 ځل کوروالی کوي. دوستانو تاسو چې کله هم کور کې سوپ تیاروئ نو تاسو هغې کې بینګړی هم واچوئ. دا سوپ هره شپه یا یو شپه بعد استعمال کړئ. تاسو به هم د عربو نارینه غوندې 4 او 15 ځل کوروالی کوئ. درنو لیدونکو که ویډیو مو راسره تر اخره ګټلې وي نو ضروري لایک او که زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست نو حتما یې درسره سبسکرایب کړئ. مننه.